د استخارې مونځ به داسې کوئ چې اول خو به نیت وتړئ چې زه 2 رکعته د استخارې مونځ کوم، همدا کفایت کوي. چې په زړه کې مو راغلل همدا کفایت کوي. که په خوله باندې مو وویلې که مو ونه ویلې پروا نه لري، بس چې په زړه کې ستاسو راسي چې زه 2 رکعته د استخارې مونځ کوم، همدا کفایت کوي. الله اکبر به ووایئ. چې کله تاسو الله اکبر وویلې بیا به څنګه چې 2 رکعته نفل کیږي دا هم 2 رکعته نفل دي. نو 2 رکعته نفل به وکړئ. په اولني رکعت کې که چېرته تاسو قل یا ایها الکافرون وایئ او په 2م رکعت کې قل هو الله احد وایئ، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. خو که چېرته بل صورت هم وویلې بیا هم پروا نه لري، مشکل نشته. کله چې تاسو دا مونځ خلاص کړه نو سلام هم وګرځوه، السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله. له هغه نه وروسته تاسو یوه دعا وایئ چې نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته ښودلې ده. هغه دعا داسې ده: اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللهم ان کان فی هذا الامر. کله چې تاسو دې ته راورسېدئ نو پښتو کې یا فارسي کې یا اردو کې هره ژبه چې تاسو وایئ دلته به تاسو بیا هغه خپل مطلب وغواړئ یا په اصطلاح خپل لانجه به دلته بیا ذکر کړي چې الله دغه کار کوم یا تجارت کوم یا دغه کار کوم. چې کله تا دا ذکر کړي نو هغه نه وروسته بیا دا دعا نوره وایئ: خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیه. وان کان فی هذا الامر. کله چې تاسو دې ته راورسېدئ بیا خپل مطلب ووایئ کنه چې دغه کار زه کول غواړم. شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. دوستانو د دې استخارې مطلب څه شی ده؟ مطلب دا ده چې ته د الله نه خیر غواړې. صحیح شوه؟ یا الله د دې کار اراده مې کړې ده که دې کې چېرته زما خیر وي زما ګټه وي نو یا الله ته ماته اسانه کړه، ته ماته را نصیب کړه، ته ماته توفیق راکړه چې دا په ښه طریقه باندې انجام کړم، ته مې پکې کامیاب کړه. د استخارې کولو مطلب دا ده. یعنې موږ د یو کار تجارت کولو اراده کړې ده، صحیح ده، زه غواړم دا کاروبار وکړم، تجارت وکړم، نو د الله نه موږ دعا غواړو او همدارنګه 2 رکعته نفل مونځ کوو، استخاره ورته وایي چې د الله نه خیر وغواړو چې الله دې کې زما که چېرته خیر وي ته راته نصیب کړه، راته اسانه کړه، او که چېرته پکې خیر نه وي نو یا الله دا رانه لرې کړه، یا الله ما پکې تاواني کوه. صحیح ده. د دې استخارې د کولو مطلب همدغه ده. اوس که چېرته تا دا دعا نه یاده له یو کتاب نه له یو ورق نه هم لوستلی شي، هېڅ خبره نشته. خو که بیخي لوستلی هم نشي په پښتو کې هغه مطلب یې ووایه، مفهوم یې ووایه ورته: یا الله ته ښه پوهېږې، یا الله ته په هر څه باندې عالم یې، زه نه پوهېږم، یا الله ته قدرتمند ذات یې، ته زورور ذات یې، ته د هر څه نه خبر یې، که دغه کار کې زما خیر یې یا الله ته راته اسانه کړه، راته نصیب یې کړه، توفیق راته راکړه. او دغه کاروبار چې کوم تجارت کوم که دې کې زما خیر نه یا الله د دنیا او د آخرت خیر مې نه، ته خو بهتره پوهېږي، ته خو ښه پوهېږي، نو یا الله ته مه راته نصیب کوه او یا الله ما ترې نه لرې کړه، دا کار هم زما نه لرې کړه. صحیح ده. په پښتو کې هم مطلب ویلی شي. خو دا دعا ځکه مهمه ده چې یو صحابي وایي نبي علیه الصلاة والسلام به وایي موږ ته داسې په تاکید سره دا دعا ښودله لکه څرنګه به چې قرآن شریف راته ښوده. نو د دې په خاطر باندې غوره خبرداره چې سړی دا دعا یاده کړي. کله چې تاسو دا دعا وکړه بس دا مونځ تاسو هر وخت کې کولی شئ بغیر له مکرو وختونو نه، یعنې کله چې لمر راخیږي، کله چې لمر بیخي د اسمان په منځ کې ودرېږي او کله چې لمر غورځېږي، همدارنګه د سحر مانځه نه پس او د مازدیګر مانځه نه پس یې مه کوئ. د 5 وختونو کې بل هر وخت کې کولی شئ، که د شپې، که د ورځې، که ماسپښین کې، که مازدیګر کې، مشکل نشته ده پکې. بله مهمه خبره دا ده چې بعضې خلک دا وایي که چېرته زه دا وکړم ماخوستن که نه نو خامخا به هغه نه وروسته خبرې نه کوئ او په ښي اړخ به سملی او دا به کوئ. دا ضروري نه دي. که چېرته دې ماخوستن وکړه، ماښام دې وکړه او بیا ویده شوې، هېڅ خبره په دې کې نشته. دا خبرې دومره جدي مه نیسئ. بس هر وخت کې چې تا وکړه اسانه خبره ده. انشاءالله تا د الله نه خیر وغوښته او اراده دې کړې ده. فرض که ته ځې خارج ته ځې، ترکیې ته منډې وایې، یا الله که زما په دې تیښته کې خیر وي نو ته راته نصیب کړه، راته اسانه یې کړه. یا مثلا غواړې د یو چا سره واده وکړې نو ته اول دعا غواړې او دا مونځ کې، دا یو بهترینه اړیکه ده چې موږ تاسې د الله سره قایمو. صحیح شوه؟ د دې نجلۍ سره یا الله زه خو نه پوهېږم، خاندان یې ښه ده، زه غواړم دې سره واده وکړم، خو په خپل خیر و شر خو موږ آینده کې نه پوهېږو که نه، خو د الله نه خیر غواړو. یا الله که دې نجلۍ سره زما آینده ژوند کې خیر وي نو ته یې راته نصیب کړه. صحیح شوه؟ او که زما ورسره خیر نه وي یا الله دا واده او دا کوزده توفیق مه راکوه چې دا صورت ونیسي. نو کله چې تا
د الله نه خیر وغوښته، د الله سره دې اړیکه ټینګه کړله، نو انشاءالله ته ټول په خیر باندې وي. له دې نه وروسته صرف په دې باندې هم ته باید اکتفا ونه کړي، یو مشوره هم د یو چا سره وکړي. صحیح شوه؟ یو پوی انسان پیدا که چې هغه کوم کار چې ته کول غواړې په هغه کې ورسره مشوره وکړي. اوس ډېر خلک موږ ته منډې راوړي، له ملایانو نه مشورې غواړي چې اوس موږ دا تجارت کوو، دا وکړو که ونه کوو. ملا اوس په تجارت څه پوهېږي بیچاره؟ موږ څه پوهېږو؟ موږ خپله تجارتونه نه دي کړي، نو تاسو ته به څه مشورې درکړو؟ ته مهرباني وکړه یو بزنسمین پیدا کړه، یو تاجر پیدا کړه د الله بنده، د هغه سره مشوره وغواړه چې دغلته زه دکان خلاصوم، دغه کاروبار کوم، یو څه شی راواردوم او یو څه شی صادروم، دې کې ګټه شته او که نشته، خیر پکې شته او که نشته. صحیح ده؟ هم به یې مشوره کړي، د الله نه به دې خیر غوښتی وي، او هم استخاره به دې کړي، او هم به یو چا سره پوی انسان سره چې په همغه بخش کې ښه پوهېږي، ښه متخصص وي، هم به دې د هغه سره مشوره کړي. نو بیا انشاءالله په الله باندې توکل وکړه او ورځه. ګورې کله ناکله چې موږ استخاره وکړو که نه، په ذهن کې ګډوډ فکرونه راځي. د الله جل جلاله کار ته وګوره چې هغه موږ تاسو ته دا لاره بیا برابروي د استخارې نه وروسته. یو څه وخت اخلي، کله ناکله د استخاره اصلا هېڅ په دې باندې کوم تاثیر نه مرتب کېږي. صحیح شوه؟ دا د انسان د ګناهونو وجې دوستانو. که تاسو چېرته غواړئ چې د استخارې زر نتیجه راووځي که نه، یا خوب ووینئ، یا د زړه مطمئن شي، او یا حالات ښه برابر شي، نو کوشش کوئ له ګناهونو نه ځانونه وساتئ. څومره چې ستا تقوا وي، څومره چې ستا بزرګي، څومره چې ته حرام نه خورې، په همغه اندازه به ستا په استخارې باندې زر نتیجه مرتب کېږي. خو هغه ورونه چې زمونږ ګناهونه یې ډېر دي، کیدای شي په اول ځل هغه هېڅ اصلا نه زړه چېرته مطمئن شي، نه خوب وویني او نه حالات ورته برابر شي، نو دی مجبوره ده چې بیا یې وکړي، بیا یې وکړي، بیا یې وکړي، څو څو وارې کوشش وکړي چې دا استخاره بیا تکرار کوي، تر څو چې نتیجه نه یې ورکړي. بعضې خلک وایي زه به حتما خوب وینم، بس ارام مې دی، سهار راجګېږي، خوب مې ولید که مې ونه لیده، څه شی و څه شی نه و، ګډوډه قصه شي. خوب لیدل ضروري نه دي، کیدای شي ته خوب ووینې، کیدای شي ویې نه وینې. اصلا د زړه میلان، د زړه اطمینان دا ضروري ده چې ستا په یو کار ته د اراده وکړه، مشوره دې وکړه، هغه هم خلکو مشوره درکړه چې بالکل دا کار وکړه، الله سره دې استخاره وکړه او زړه دې ښه مطمئن و، ورځ تر بلې خوشحاله کېدې، ته پوه شه چې دې کار کې د خیر بس اقدام ورباندې وکړه. یا مثلا تا د یو کار اراده وکړه که نه، دلته دې سړي سره زه کاروبار کول غواړم، خو ته ګورې چې خامخا یو مشکل پکې پیدا شي، کله هغه نه وي، کله ته نه ورځې، کله جنجال په منځ کې رامنځته شي، کله واده خلافي وشي، کله یو څه تاوان پکې یعنې ته پوهېږې چې دا حالات زما او د ده تر منځه برابر نه دي، ته پوه شه چې د استخارې نتیجه هغه منفي ده. نو ښه به دی چې د دې کار نه ته صرف نظر وکړي. صحیح شوه که نه؟ او که چېرته ته پوهېدې چې حالات مې ورسره ښه کېږي، هغه دا ورورګلوي مې پخېږي، هېڅ کوم په منځ کې رکاوټ نه پیدا کېږي، معنا دا ده چې حالات هم برابر دي، او په دې کې انشاءالله ستا خیر ده. قرآن شریف کې الله فرمایي فاذا عزمت فتوکل علی الله. کله چې دې اراده وکړه که نه، تصمیم دې ونیو، کلک عزم او تصمیم دې ونیو، نو بیا په الله توکل وکړه او پرې ورځه، بس دا کار وکړه، انشاءالله په دې کې به ستا خیر وي. خو که بیا هم الله مکړه آینده کې نتیجه منفي وه، نو ته بیا مه مایوسه کېږه، دا د الله جل جلاله تقدیر ده، او موږ او مسلمانان الحمدلله د الله په هر تقدیر باندې راضي یو، په هر حال کې خفه کېږو به نه، غم به نه کوو، بلکې دا ووایه چې قدر الله وما شاء فعل، څه چې د الله جل جلاله خوښه وه هماغه وشو، زړه دې مطمئن کړه، انشاءالله ستاسو کوم مسؤلیت و هغه دې ادا کړی ده. صحیح شوه؟ همدا انشاءالله کفایت کوي. دا د استخارې په اړه باندې مختصر او لنډ معلومات په همدې باندې مخکې لاړ شئ، انشاءالله همدغه طریقه ده، او نورو زیاتو اضافي خبرو ته ضرورت نشته ده. الله جل جلاله دې زموږ ستاسو ټولو کارونه برابر کړي، او دا ویډیو نورو خلکو ته هم انشاءالله ورسوئ، تر څو هغوی ته هم ګټه ورسیږي انشاءالله. السلام علیکم ورحمة الله.